السلام علیکم ډاکټر صاحب ناست دی؟ وعلیکم السلام. وکړه ډاکټر صاحب ناست دی، ورشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه وروره، څنګه یې؟ خیریت یې؟ جوړ یې؟ ژوند بخیر دی؟ طبیعت ښه دی؟ والله شکر د الله سره ته ښه؟ الحمدلله خیر دی، شکر. ته څنګه؟ څه د خیریت دی؟ دغه دی ناجوړه م دې شپو څه ناجوړه ده، معده مې خوږېږي، دا ګوډې مې خوږېږي، ته ورشه. بس دا ګوډه سو تلی م نسم پرې ځای تلی م نسم چکر مکر م نسم وهلی. بس ولې معده دې څو وخت خوږېږي؟ معده مې تقریبا دا 2 هفتې کېږي معده مې خوږېږي. ښه. ګوډې ګوډې مې دا یو میاشته کېږي خوږېږي. یو میاشت کېږي؟ وایي میاشت کېږي. خامخا د عمر تقاضا ده، نه د انسان عمر چې تېر بیا دا ګوډې خامخا خوږېږي. سر راوکړ، ټچ یې راوکړ. تا د یوې میاشتې خوږېږي دا معده؟ د یوې میاشتې. پرهیز کوه، لږ پرهیز کوه. زه دا میډیسن در لیکمه، بس پر ټیم یې خوره، انشاءالله ورته راګرځي به خدای خیر. چای کوه؟ کومې چای کوې؟ چای نه کوم، چای یا چای ښې دي؟ نه کوم، ما اوس هغې دې وکړلی چای. یا چای به ډېرې ښه دي وروره. نه کوم، ما کړي دي اوس د هغې د بازار کې. ځه هلک ته به جوس وایم، جوس وڅښه. یا جوس اوس د هغې بازار کې وڅښي، جوس مې وڅښي. جوس د ما سره وڅښه، نو ته راغلی دغه ځایه ته ګوره دا ناوره چېدل جوس ډېر بد کار دی یاره. ناوره چېدل جوس مې وڅښي. بس پرهیز به کوې؟ د علاج څه دی علاج؟ چې پرهیز به کوې، بس بیا نو د ډاکټر دوايانې اثر کوي. که دې دوايانې وخوړلې، پرهیز یې نه ورسره وکړي، بیا اثر نه کوي. کوشش کوه مالګه مه خوره او ډېر غوړ مه خوره. صحیح دی، صحیح ده. بس دا به ورسې میډیکل والا ته به ورکړي، هغه به تا ته خپلې ګولۍ درکړي، ټیم یې مایزې خوره. صحیح دی، سمه ده. ټیک دی. چای راسره وکړه، چای به ښه وي. چای نه کوم، زه میډیکل والا سره بیا پیاله چای وکړم. ورس. السلام علیکم. دا ګولۍ خوراک بوز اوس تستی درکم. صحیح. دا سې څنګه ښه ډاکټر و، پوه د چای پوښتنې م راسره وکړه، چای کې عملیات چای نم ډېر اخلاقمند سړی و، ډېر ښه خوند یې راکړې، ما ډېر ښه ډاکټر دی، پوه شولې. او ښه د شربت پوښتنې م عملیات زه شی نه خورم، هر شی کړي دي، پوه شولې. ډېر اخلاقمند ډاکټر دی، ډېر ښه ډاکټر دی، پوه شولې. وکړه زموږ ډېر ښه ډاکټر، ډېر اخلاقمند ډاکټر دی زموږ ده. هلک له ټلیفون ور وکړم. وده ډاکټر صاحب ټلیفون دی. هلو، دا د نوي کمپنۍ والا مال ورکه، دوه شاله د نوي کمپنۍ والا هم ورکه دا مریض ته. بار بار ټلیفونونه کوي، تنګول کوي، دا زما مال وبس، دا زما مال وبس. دا دوه شاله هم د حاجي صاحب سره ورکه. سمه ده، ټیک صحیح. ما تا ته نور ډېر ښه ډاکټر صاحب 2 شانې نور راوښه، هغه هم در کوم. دا دې بیخي ډېر دوايي نه دي راکړې؟ دا خو ډاکټر صاحب در لیکلي، ستا د عمر تقاضا ده، سم شانې در لیکلي دي تا ته. دا دي ستا دوايانې. ای دوايانې څو پیسې دي؟ دا دې ما بیل تا ته در جوړ کړي، ستا پر چینو سره واخله، 6,000 روپۍ بیل ستا ته جوړ شول. دا په اخلاق 6,000 روپۍ جوړې کړلې، دا څنګه جوړې کړلې؟ ښه اوس مجبور یم در کوم بیا، پوه شولې. حساب کور دی ودان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ یارانو. زه به ډاکټر صاحب ته اوس اطلاع ورکړم. ډاکټر صاحب حاجي صاحب ته 6,000 روپۍ بیل جوړ کړي، حساب یې ورڅه واخیستې. تا چې کوم د نوې کمپنۍ شانه ته ویل، هغه مې هم دوايانې ورکړو. بس سمه ده، نوي کمپنۍ والا مال دې هم ورکړي. ابا ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر. بس د هغه رقم چانس مانس وه، ډېر ښه دی، ټیک دی، صحیح دی. بس مریضان راسته به دننه، ټیک دی، صحیح دی. ملګرو، دا نن چې ما کوم میسج جوړ کړی دی د خپل وراره سره، نو بس دی خوښ شوی، کوم چیرې خوښ شوی دی مخ ته سره شیر کړي. زه خواز درته کوم چې سمو ډاکټرانو له ورځئ، ټګانو له مه ورځئ، دا خپلې پیسې مه ضایع کوئ. ډېر ټګان په دا علاقه کې ناست دي چې یو مجبوره سړی ورسي، یو سپین ږیری سړی ورسي، ورته دا رقم ناجایزه پیدا د هغه د شرافت څخه واخلي، یا د هغه د سعادتوبه څخه جل واخلي. نو دا ویډیو مخ ته سره شیر کړي چې بل پښتون ورور خدای د ده تر ټګانو څخه الله بچاوي. مننه، چې هر ځای ژوندي اوسه.